مولانا ابوالکلام آزاد مکه کې زیږېدلی، هند کې رالوی سوی، د اسلامي علومو ستر لیکوال یا ملا و. ترجمان القرآن مشهور کتاب دی چې د نړۍ مختلفو ژبو ته ژباړل سوی، او دا کتاب هم د کندهار یو ملا یا عالم ته ډالۍ کړی. د له ګاندي، باچا خان، جواهر لال نهرو او نورو سره د هند خپلواکۍ اخیستلو کې ډیره مبارزه کړې. کله چې هند خپلواک سه، بیا یې د دغه هیواد د معارف یا پوهنې برخه کې ډیرې هڅې وکړې. د نجونو او هلکانو لپاره یې د زده کړو یو ډول اسانتیاوې برابرې کړې. اوس که هند د بریکس یا نوو څرګندېدونکو اقتصادونو د ډلې برخه دی، یا د ساینس، ټکنالوژي او نورو برخو کې ویاړ او پرمختګ لري، کریډیټ یې ابوالکلام آزاد ته رسیږي. دا یو وخت د هند د پوهنې وزیر و. دته د پوهنې برخه کې د خدمت له امله ګاندي د پیثاغورس، افلاطون او ارسطو لقب ورکړی، او جواهر لال نهرو به ورته د هند د پوهنې امپراتور وایي. دی په پوهنه یا علم او پوهه دومره مین و، ویلې که زه مړ سوم، زما د وفات په ورځ به ښوونځي نه رخصتوي، ځکه بیا د پوهې برخه کې هند یوه ورځ شاته پاتې کیږي. خو که موږ افغانستان ته راسو، ملایانو له 10 میاشتو راهیسې د نجونو ښوونځي بند کړي دي. سوچ وکړئ چې موږ څومره دې برخه کې شاته پاتې سو. هسې خو هم شاته یو. دا چې د کندهار په سپین بولدک یا د ننګرهار په تورخم زموږ ښځې د علاج لپاره اخوا اوړي او څومره ځورول کیږي، وجه یې څه ده چې موږ د پوهې یا د نجونو د تعلیم برخه کې خوار یو. نو له دغو چارواکو زموږ خواست دی چې نور د نجونو د پوهې برخه کې خنډونه مه جوړوئ او ښوونځي پرانیزئ.